السلام علیکم ملګرو عبدالرحیم حلیمی یم نوې ترې زبردست ټاپک راوړی ملګرو تاسو ته به د جیمیل اکاونټ جوړولو طریقه تاسو ته ښیم ملګرو ویډیو د سره سپیک کوئ مه بیخي ملګرو ویډیو د سره پوره وګورئ تاسو ته خپل ایمیل ادرس چې کوم اپشنو کې تاسو نه غواړئ ایمیل ادرس او جیمیل تاسو ته به زه جوړم په نوې ویډیو کې تاسو وګورئ بیخي ویډیو سپیک کوئ مه او تاسو ته ما یو وعده کړې وه چې تاسو ته به یو د یوټیوب چینل جوړول یو ویډیو اپلوډ کوم نو ملګرو دغه نننۍ ویډیو کې به جیمیل جوړو په راتلونکي ویډیوګانو کې به د یوټیوب چینل جوړولو طریقه هم تاسو ته ښیم ملګرو ویډیو بیخي سکپ کوئ مه ملګرو که تاسو هم زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې د زنګ بټن هم در سره ووهئ او که فیسبوک صفحه کې ګورئ نو فیسبوک صفحه هم در سره لایک او فالو کړئ ملګرو ویډیو ته ورځو تاسو به سمپل خپل جیمیل کوم اپشن چې دی په د باندې به کلیک واخلئ په دغه اپشن باندې په هر یو موبایل کې په د باندې به کلیک واخلئ په دم چې کلیک واخیستلو تاسو به داسې انټرفیس خوشي کوي تاسو ګورئ ما ته دلته یې میسج راوړي زه په آی ډي باندې کلیک کوم تاسو ته دا ځای راواړوم تاسو وګورئ تاسو به په ایډیټ اکاونټ باندې به کلیک واخلئ په ایډیټ اکاونټ باندې چې کلیک واخلئ تاسو به د ګوګل نشان چې کوم یو دی په دغه باندې به کلیک واخلئ په دې لومړني اپشن باندې په دم چې کلیک واخیستو تاسو به ګورئ تاسو به لږ لوډینګ پس تاسو به داسې انټرفیس راخوشي کوي تاسو چې دغه انټرفیس خوشي کوي تاسو ته زه به دا سټاپ کړم لوډینګ به ختم شي بیا دغسې صفحه راخوشي تاسو دغه صفحه خوشي کوي تاسو به سمپلي په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په دم چې کلیک واخیستو تاسو به فور مای سیلف باندې به کلیک واخلئ په دغه اپشن باندې به لومړني اپشن چې دی په دغه باندې به کلیک واخلئ په دم چې کلیک واخیستو تاسو به داسې انټرفیس راخوشي کوي تاسو ته به فول نیم او فرست لاست نیم تاسو ته به دلته خپل نوم ورکوي په دغه اپشن باندې او لاندې به تخلص دلته به تخلص ورکوي خپل کورنۍ نوم یا شوي تاسو ورکړئ دلته به یو زه نوم ولیکم او تاسو به هم یو نوم ولیکئ او دا بیا نیکسټ باندې به کلیک واخلئ بیا نیکسټ باندې چې کلیک وس تاسو به دلته ډیټا اف برث راکولاوئ تاسو به سمپلي تاسو به دغه لومړني اپشن باندې به کلیک کوئ تاسو به یو میاشت انتخاب کړئ تاسو یو میاشت انتخاب کړئ تاسو به دین باندې به کلیک واخلئ ډیلي تاسو به تاسو مطلب چې څومره ورځې کېږي داسې ورځې به ورکوئ یو دوه درې شمېره تاسو هر څنګه شمېره ورکوئ ورکولی شئ هغه شمېره تاسو ورکوئ او دلته به تاسو سمپل ورکوئ چېرې څومره ورکوئ تاسو نه دا ډیټا برث نه اخلي تاسو به دغسې ورکوئ 1995 یا څومره چې تاسو ورکول غواړئ هغه ورکولی شئ 1900 تاسو به دومره ورکوئ 1995 93 94 زه به دغه ورکړم تاسو باندې دلته تاسو بیا لاندې دلته کته شئ تاسو ته دا انفرمیشن غواړي چې تاسو میل هستئ یا فیمیل چې تاسو زه به میل انتخاب کړم زه میل یم بیا به سمپلي تاسو به نیکسټ باندې به کلیک واخلئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ په نیکسټ چې کلیک واخیستو تاسو به دغسې انټرفیس خوشي کوي چې تاسو کوم یو نوم انتخابول غواړئ زه به سمپلي دغه یو نوم انتخاب کړم چې دا زه به لومړني اپشن باندې به کلیک واخلم په دې لومړني اپشن باندې ما کلیک واخیسته تاسو وګورئ زه به بیا سمپلي په نیکسټ باندې کلیک واخلم ستاسو کوم یو خوښوي په هماغې باندې کلیک واخیست کوم یو چې تاسو دا خپل جیمیل دا چې کوم ایمیل ادرس غواړي که نه دا په ایمیل ادرس کې تاسو ورکولی شئ دغه یا خپل هغه کوم نمبر چې دی هغه ورکولی شئ یا ایمیل ادرس چې وایي تاسو ته چې کوم ټایم تاسو کوم اپ خوشي کوئ هغه کې تاسو نه راغواړي تاسو به خپل پاسپورټ ورکړئ زه به هم خپل پاسپورټ دلته ورکړم هغه دی ما خپل پاسپورټ ورکړ تاسو به هم خپل پاسپورټ ورکړئ یا په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ تاسو څنګه په نیکسټ باندې کلیک واخیستلو تاسو به داسې انټرفیس خوشي کوي تاسو وګورئ دغه دی دغسې انټرفیس راخوشي کوي تاسو وګورئ تاسو به سمپلي یو کنټري انتخاب کړئ تاسو سره چې کوم په موبایل کې کوم نمبر وي هغه به تاسو ورکړئ تاسو به د جیمیل ویریفای کوئ زه به خپل نمبر پکې ورکړم تاسو به هم خپل نمبر پکې ورکړئ په هغه نمبر باندې به تاسو ویریفای کوئ تاسو ته یو او ټي پي راځي هغه کوډ به تاسو په هماغې نمبر باندې که تاسو سره نمبر په موبایل کې وي ډایرکټ هغه کوډ پکې لګېږي او ویریفای کېږي هغه دی ما خپل نمبر ورکړی تاسو وګورئ دلته ماله ویریفیکیشن کوډ راځي هغه کوډ پکې ورکوم چې تاسو به نیکسټ باندې کلیک واخلئ تاسو به دلته ویریفیکیشن کوډ تاسو وګورئ تاسو پخپله چې خپل موبایل نمبر تاسو کوم پکې وي هغه تاسو پکې لګولی شئ اټومیټیکلي تاسو سمپل په دغه اپشن باندې بیا کلیک واخلئ په دغه ګورل باندې به کلیک واخلئ دغه اپشن چې کوم یو دی دغه لاندې په د باندې به کلیک واخلئ په دم چې کلیک واخیستلو تاسو وګورئ بیا په نیکسټ باندې به کلیک واخلئ زموږ جیمیل کوم اکاونټ چې تاسو بیا په الګریډ باندې به کلیک واخلئ دغه باندې الاو کړئ ارګال باندې به کلیک واخلئ
تاسو چې کلیک واخیستلو تاسو ګورئ ستاسو جیمیل جوړیږي. تاسو وګورئ زموږ جیمیل جوړ شو. دغه د پروفیشنل زموږ جیمیل جوړ شو. تاسو هر چېرته ورکولی شئ جیمیل خپل خلاصولی شئ، په خپل نمبر جیمیل جوړولی شئ. ملګرو په نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته د یوټیوب چینل جوړولو طریقه هم تاسو ته درښایم.